السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا دوه کړکۍ چې ښکاري دې باره کې مشهوره ده چې دا یو یهودنه ښځه وه او د دې ځینه به یې نبي پاک علیه السلام په لاره کې ازغي او غنې راغورځولې. بیا څه موده نبي پاک علیه السلام هغه غنې مونده نه کړي، نو تپوس یې وکړه چې هغه ښځه خو بیماره ده او نبي پاک علیه السلام وایي تپوس ته ورغی او هغې به اسلام قبول کړ. نو دغه شان واقعه د سیرت په کتابونو کې په مستند روایتو ثابته نه ده او نه د نبی پاک علیه السلام په احادیثو کې چې صحیح سته کې منقول وي دغه شان مستند حدیث نشته. داسې په عوامو کې مشهوره ده، د دې هیڅ حقیقت نشته. دا دوه کړکۍ چې دي زموږ د معلوماتو مطابق دلته په دې بلډینګ کې بره کچن دی، یعنې اشپزخانه ده. تاسو ته دې باره کې که څه علم وي، څه معلومات وي، نو موږ سره شریک کړئ. الله تعالی دې هغه ملګري چې حج کې دي، عمرې کې دي، الله دې د هغوی حجونه او عمرې قبول کړي او د چا په زړه کې ارمان وي الله دې موږ سره بار بار نصیب وکړي، خصوصا په رمضان کې وبې د الله تعالی موږ ته بار بار د اعتکاف موقع را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه